د ګیلمن مورکۍ په چغو باندې جاړي چې زما زوی چا مړ کړو. دوستانو مور یې یوه مضبوطه یوه ډېره پښتنه ښځه ده، خو بیا هم مور چې دی هغه به خامخا جاړي، د خپل زوی پوښتنه به کوي، د خپل زوی تپوس به کوي. دې نه څه موده وړاندې منظور پښتین او د هغه مور چې کومه وه د ګیلمن مور او ګیلمن دوی په خپل منځ کې ناست وو. د دوی په منځ کې چې کومې خبرې وشولې منظور پښتین د ګیلمن ډېر زیات صفت هم وکړو. مور یې هم ډېره زیاته خوشحاله وه ځکه چې په دغه دوران کې ګیلمن د جیل نه راخلاص شوی و. نو مور یې اوس خامخا جاړي به هم، دا پوښتنه به هم کوي چې زما ځوان زلمی زوی چا ووژلو. خو بیا هم دا یو داسې مضبوطه ښځه ده، یو داسې تکړه ښځه ده چې په دې دومره دروند غم کې هم چا د هغې په سترګو کې اوښکې ونه لیدلې او هغه ډېر په مضبوط او کلکې ارادې سره په دې خاطر باندې ولاړه وه چې الله پاک به دا سختې ورځې بوځي او په پښتنو باندې به الله پاک ښې ورځې راولي. قدرمنو دوستانو، یقینا چې دا ورځې چې دا په هر چا باندې ځي راځي، خو داسې د نرتوب او داسې ښکلی کوم ده ته چې کوم مرګ میلاو شو، نو یقینا چې دا د ډېرو کمو خلکو په نصیب کېږي. باقي به موږ دا هم ووایو چې الله پاک دې د ځوانۍ د مرګه هر څوک وساتي، ځکه چې بیا ترېنه بچي، ښځه او کورنۍ داسې پاتې شي.